سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. درنو لیدونکو خوښ او خوشحاله یم چې نن در سره بیا د یو نوي موضوع سره حاضر یم. نننۍ موضوع کې به درته وښیو چې ستاسې د ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز فرصتونه کوم یو دي. کوم هغه وړیا فرصتونه دي چې ستاسې ماشومان لا ښې زده کړې کولی شي. لکه ته تېرو ویډیوګانو کې چې مې در سره شریکه کړې وه دوستانو چې څنګه خپل ماشومان مکتب کې شاملولی شئ او تر څنګ یې که ماشومان مو په ښوونځي کې مشکل ولري څنګه کولی شئ چې د هغوی مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړئ. نو نن درسره هم یو بله نوې موضوع شریکوم دوستانو. که تاسې چېرته په امریکا کې نوي کډوال یاست او ماشومان مو ښوونځي ته ځي نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده او دلته به درته در وښیو چې څنګه کولی شو چې خپل ماشومان ته وړیا زده کړې او د وړیا زده کړو فرصتونه برابر کړو، لکه کتابتون او یا نور داسې پروګرامونه چې ستاسې ماشومان پکې زده کړې کولی شي او په زده کړو کې ورسره مرسته کولی شي. نو لیدونکو راځئ چې پیل یې کړو. لومړی عامه کتابتونونه. په امریکا کې هر ښار او یا سیمه یو عامه کتابتون لري. دا کتابتونونه یوازې د کتاب لوستلو لپاره نه دي بلکې ډېر نور امکانات هم لري، لکه دا چې په کتابتونونو کې زرګونه کتابونه د ماشومانو لپاره، د تنکیو ځوانانو او لویانو لپاره شته دی. د دې ترڅنګ وړیا انټرنیټ او کمپیوټرونه هم لري. د ماشومانو لپاره د کیسې ویلو ناستې، د ماشومانو لپاره تعلیمي لوبې او پروګرامونه او د کورنیو لپاره زده کړه او د ژبې کورسونه هم په کتابتونونو کې موجود وي. څنګه کولی شو چې د دغې موقع څخه استفاده وکړو؟ تاسې کولی شئ چې کتابتون ته لاړ شئ او د کتابتون کارت واخلئ. نو دا کارت وړیا دی او یوازې ستاسې نوم، پته او یو ساده اسناد غواړي. بیا کولی شئ کتابتون یا کمپیوټرونه وکاروئ او د پروګرامونو برخه شئ. د دې فایدې په څه کې دي لیدونکو؟ ماشوم مو کتابونه لوستل زده کوي، د زده کړې سره علاقه پیدا کیږي، کورنۍ هم پکې ګډون کولی شي او بله دا چې ارام او خوندي ځای وي. د دې ترڅنګ ځینې نورې برنامې هم لري، لکه ستاسې ماشومانو ته د ریاضي، انګلیسي او یا نور مضامینو کې هم مرسته کولی شي او په دغه برخه کې هلته زده کړې کولی شي. د خپل ښار یا ښوونځي له لارې معلومات واخلئ او د کتابتون د کارکوونکو نه پوښتنه وکړئ. انټرنیټ یا ټولنیزې شبکې، انټرنیټ او یا هم ټولنیزې شبکې وګورئ تر څو تاسې وکولی شئ چې په اسانۍ سره په کتابتون کې ځان شامل کړئ، د هغوی کارت واخلئ او هغې نه استفاده وکړئ. فایدې څه دي ګرانو لیدونکو؟ ماشوم مو د ښوونځي کورنی کار په ښه ډول سره زده کولی شي، له استاد نه مستقیما مرسته ترلاسه کولی شي، د ازموینو لپاره ښه تیاری نیولی شي او تاسې به د ماشومانو پرمختګ ووینئ. که چېرته دوی په دغه برخه کې کار وکړي نو تاسې به د ماشومانو د پرمختګ شاهدان اوسئ. تاسې به وګورئ چې ستاسې ماشوم څومره ښه پرمختګ کولی شي. بل درنو لیدونکو، د ښوونځي د بعد پروګرامونو په اړه که درته ووایم، ډېر ښوونځي داسې پروګرامونه لري چې د ښوونځي له ختمېدو وروسته ماشومانو ته وړیا کورسونه او لوبې برابروي. دا چې په دغه پروګرامونو کې کم شیان شامل وي نو دوی هڅه کوي چې د کور کار یا د هوم ورک په اړه ورسره مرسته وکړي، تعلیمي لوبې ورته برابروي، د هنر او موسیقۍ کورسونه لري او د روغتیا او خوځښت پروګرامونه هم پکې شامل وي. دا چې څنګه دغه برنامه کې ځان شاملولی شو، نو د ماشوم ښوونځي ته لاړ شئ او پوښتنه وکړئ یا د ښوونکي سره په دې اړه باندې وغږېږئ. ځینې وختونه فقط یو فورم ډکول پکار وي او بس. ماشوم مو خوندي وي. ماشوم مو هلته خوندي وي تر څو تاسې له کاره راشئ. پکې زده کړه او تفریح یو ځای کېږي. د نورو ماشومانو سره ملګرتیا کوي. درنو لیدونکو، ډېرې داسې ادارې شته چې نوي مهاجرینو ته زده کړې ورکوي او ماشومان دې ته هڅوي چې هغوی خپلې زده کړې په ښه ډول ترسره کړي او یا هم کورنۍ ته ښوونه کوي چې د خپلو ماشومانو سره په څه ډول د هغوی په درسونو کې او د هغوی په د کور په کارونو کې مرستې ترسره کړي. د مثال په ډول د مهاجرینو مرکزونه، ټولنیز خدمتونه، د کډوالو یا مسلمانانو اتحادیې
نو په دغه پروګرامونو کې هم د شاملېدو لپاره تاسې کولی شئ د انټرنیټ څخه ګټه واخلئ او دغه ادارې پیدا کړئ، یا د کتابتون او یا هم ښوونځي کې پوښتنه وکړئ د دغه اداراتو په اړه او هغوی درسره مرسته کولی شي. دغه ادارات چې دي ځینې وختونه کوچني فیسونه غواړي، خو ډېری یې وړیا دي او هېڅ کوم فیس نه لري. ګټې دا دي درنو لیدونکو چې نوي مهاجرینو ته خاصه توجه ورکوي، ژبه نه پوهېدونکو ماشومانو ته هم مرسته برابروي او ترڅنګ یې د کورنۍ نور غړي هم زده کړې کولی شي. پنځم درنو لیدونکو، که چېرته تاسې په دغه پروګرامونو کې ګډون نشئ کولی یا تاسو سره وخت نه وي او یا هم نوي راغلي یاست، تاسو سره موټر نه وي تر څو لاړ شئ او هلته په دغه پروګرامونو کې ګډون وکړئ، نو تر ټولو لنډه او اسانه لاره یې دا ده چې تاسې کولی شئ د انټرنیټ له لارې ځینې وړیا کورسونه او ویډیوګانې پیدا کړئ، چې دا نو تر ټولو اسانه لاره ده او په کور کې کولی شئ چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ او هغه څه چې هغه یې په مکتب کې په درسونو کې مشکلات لري، نو دلته یې په اسانۍ سره زده کولی شي. نو درنو لیدونکو، د دې فایده به دا وي چې یو خو به ستاسې ماشوم یا تاسې خپله په کور کې زده کړې وکولی شئ، خپل وخت ته به سمون ورکولی شئ، دا هر څه ساده ژبه لري، هر سړی پرې پوهېدلی شي. ماشوم چې دی، نو درنو لیدونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو چې ماشومان چې دي هغوی موږ ته ډېر زیات ارزښت لري او موږ هم باید هغوی ته ډېر زیات ارزښت ورکړو او تل هڅه وکړو چې د هغوی تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړو. یعنې د مکتب سره سره دا چې هغوی ته په مکتبونو کې ښه پوره زده کړې ورکول کېږي، ښوونکي تل هڅه کوي چې هغوی په خپلو درسونو کې ښه واوسي، خو دا چې نوي راغلي افغانان او نوي مهاجر چې دي هغوی په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، نو د انټرنیټ او د کتابتونونه دا نو یوه ښه لاره ده تر څو خپلې ستونزې حل کړئ. دا چې ماشومان مو د راتلونکي نسل هیله ده، که موږ هغوی ته تعلیم برابر کړو هغوی به د ژوند ښه فرصتونه ولري، هغوی به په ژوند کې هېڅکله ناامیده نه شي او هېڅکله به بدې ورځې تجربه نه کړي. نو په امریکا کې ډېرې وړیا لارې شته دی چې ماشومانو ته زده کړې ورکوي، نو یوازې او یوازې کار دا دی چې موږ او تاسې باید پوښتنه وکړو، هڅه وکړو او د خپلو ماشومانو لپاره دا فرصتونه برابر کړو. نو که تاسې نوي یئ یا په ژبه نه پوهېږئ، نو دا د شرم خبره نه ده، په دې باید ونه شرمېږو. د کتابتونونو یا ټولنیزو ادارو او خلکو سره په تماس کې شئ تر څو ستاسې ستونزې هم حل شي او ستاسې ماشومان چې کومې ستونزې لري هغه به هم ډېرې په اسانۍ سره حل شي. نو درنو لیدونکو، خپرونه هم همدلته پای ته رسوو او له تاسې بیا هم دا هیله لرو چې تل کوشش وکړئ چې خپلو ماشومانو سره د هغوی په درسونو کې مرسته وکړئ. که هغوی په کومه برخه کې ستونزه لري، د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړئ، د هغې ستونزې ور حل کړئ تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. نو تر بیا چې بیا د یو نوي موضوع سره ستاسې خدمت ته حاضرېږم، اجازت غواړم. الله مو مل شه. د خدای په امان.